مسعود اندرابي: د پخواني ولسمشر اشرف غني امر مې ونه مانه او امرالله صالح به یوازې غني ته چکچکې وهلي. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پخواني ولسمشر اشرف غني د کابینې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له یو شخصي تلویزیون سره په خبرو کې وایي د حمدالله محب په واسطه نوموړي ته یو لیست ورکړل شوی و چې د 22 کسانو لرې کولو هدایت پکې شوی و چې ټول تاجک وو، خو په وینا یې چې ما یې امر ونه مانه او د هدایت پاڼه مې له مخې لرې کړله. نوموړي زیاتوي چې دغه وخت د امنیت شورا د دوی په کارونو کې مداخله کوله او په وینا یې چې په وروستیو وختونو کې له همدې امله د پخواني ولسمشر غني په شمول له حمدالله محب او امرالله صالح سره هم اړیکې ټینګې شوې وي. ښاغلی اندرابي امرالله صالح د 6.5 چکچکې په نوم یادوي او وایي چې پخواني ولسمشر غني ته به یې له ذکر شویو بجو چکچکې شروع کړي تر نامعلوم وخت پورې وو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې